اسلام کې ټوټل عبادات ټوټل احکام که تاسو وکسوئ هر شي کې د اجتماع فلسفه پټه ده. مثلا حج ته سترګې وغړه ټوله اجتماع فلسفه ورکې پټه ده. اندازه ټول خلق برابر شي، یو لباس وچوي، ژبه یې واوي او خوراک چې کوک هر څه یو وي، زینت ولا شونه ته ناسته کی. دا ټول هر شي کې بالاخره اجتماع فلسفه ډیره پټه ده. اسلام تو ډیر زیات دغ طرف ته مایل کوي چې ته خلکو حقوقو خیال وساتي، ته خلکو خیال وساتي، تاسو بل مسلمان خیال د سره وي. څو پورې حقوق الناس ته ادا نه وي کړي، څو پورې حق الناس رسیدلې نه وي، څو پورې خال درنه راضي نه وي شوي. دې تناظر کې که تاسو وکسوئ ډېر زیات روایتونه، آیتونه، حدیثونه شته دي، حکایات هغه د دغې خبرې تایید کوي چې حق الناس ډېر مهم دی. یوه ورځ مولا امام حسن مجتبی علیه الصلاة والسلام څه پیغمبر اکرم ګران المسای دی، یو یهودي څنګ ته کور و. یهودي کور ولا مولا امام حسن کور ته رغلی وي چې کله واپس سي دیوال کې نام وکسي چې موږ کور نه اوبه رغلی دی. امام حسن مجتبی علیه السلام کور دیوال نام خسته ده، دیوال خراب شوی دی مو اوبو نه. هغه ډېره زیاته خفه شي، کور ته واپس لاړه شي، خپل شوهر ته دا شکوا وکړي څه تو ته پاته شته چې موږ کور اوبو نه د امام حسن کور ته اوبه لوړې دي، هغه دیوال نام کړی دی او هغوی اوسه پورې موږ ته ګیله نه دی کړې. فورا یې شوهر چې یهودي وي راشي امام حسن علیه السلام کور ته، کله نام وکسي مولا نه معذرت وغواړي، امام حسن نه معذرت وغواړي. مولا ته چې تو مو ته عرض ویلې نه وکړې، تو شکوا ویلې نه وکړه، تو ګیله ویلې نه وکړله، تو یې دې شي اظهار ویلې نه وکړلو څه کم از کم ما دا شی بند کړی وی، روکتام یې شوی. مولا امام حسن ورته وایي چې نه، ما ته نیکه رسول الله امر کړی دی چې همسایهو سه ډېر بهترین سلوک به کوي، همسایهو به ډېر خیال ساتي، بل مسلمان به ډېر خیال ساتي. ما نه غوښتل چې ته اما شکایت وجنه ګیلې شکوې وجنه خفه شي، ما له پارک نه کوي. که صحیح مو دا شی اهل بیت دی، دا شی پیغمبر اکرم درس و سیرت و سبق مو ته راکړی دی. مو ځنه وخت کې همسایه سره ډېر زیات بد سلوک کوو، بده رویه ورسه ساتو، جنګ جګړې ته نوبت سي، ګذرو ته نوبت سي، مروتو نرزګۍ ته نوبت سي، او ځنه وخت کې داسې شي چې دښمنۍ ته نوبت لوړ شي. یو همسایه بل همسایه سره په وړو وړو خبرو باندې، چولې باندې، نالۍ باندې، ویلې باندې، پایپ لاین باندې، ګیټ باندې، دروازې باندې، ګاډي باندې، مختلفو شیو باندې فورا هایپر کیږو، فورا جذبتي کیږو، فورا غصه کیږو، فورا غضبناک کیږو او بیا معامله ډېر حد طرف ته وځي. کسه که داسې مسلمانۍ وي، داسې مسلمانۍ اسلام نه دی غوښتي.